قدرمنو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. څه موده مخکې د چین د ګمرک ملي ادارې د چین د نړیوالې پانګونې او سوداګرۍ په مباحثوي غونډې کې د دغه هېواد او د برېکس د نورو غړیو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ شاخص خپور کړ. د دغه شاخص موخه دا ده چې چین په وخت د دواړو خواو ترمنځ د سوداګرۍ د پرمختیایي سویې څارنه وکړي، د سوداګریزو تګلارو د طرحه کولو او بشپړولو لپاره اړوندو حکومتي څانګو ته تعلیمونه برابر کړي او د وارداتو او صادراتو د پراختیا په هکله د سوداګریزو تګلارو د طرحه کولو په برخه کې تصدیو ته معلوماتي ملاتړ وړاندې کړي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات درته وړاندې کړم. د دغه شاخص اساسي ونډه 100 درجې وه چې په 2009 کال کې د برېکس هېوادونو په لومړۍ سرمشریزې غونډې کې ټاکل شوې وه، خو تر 2024 کال پورې دغه ونډه 301.50 درجو ته ورسېده او لا هم د پرله پسې پرمختګ په حال کې ده. دغه شاخص د سوداګریزې پیمانۍ، سوداګریز جوړښت، سوداګریز نوښت او سوداګریز پټ قوت په شمول له 4 فرعي شاخصونو څخه عبارت دی. د شمېرنې له مخې په 2009 کال کې د برېکس هېوادونو له لومړۍ سرمشریزې غونډې څخه تر 2024 کال پورې یا د 4 شاخصونه په جلا جلا توګه 283.3 درجو، 102.9 درجو، 342.18 درجو او 308.1 درجو ته رسیدلي دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې له 2009 کال راهیسې د چین او د برېکس د نورو هېوادونو ترمنځ سوداګریزه پیمانه د ثابت زیاتوالي، سوداګریز جوړښت د غوړوالي، سوداګریز نوښت د فعال کیدو او سوداګریز پټ قوت د قوي کیدو په حال کې دي. له دغه شاخص څخه په پوره او غیني توګه د سوداګرۍ په برخه کې د چین او د برېکس هېوادونو پرمختګونه او په څو ساحو کې د برېکس هېوادونو ترمنځ د معاصرو همکاریو بریالیتوبونه څرګندېږي. دا به د اړوندو هېوادونو ترمنځ سوداګریز تګ راتګ پیاوړی کړي او د اقتصاد د نړیوال کیدو په پار به عامه امتیاز او جامع جریان پر مخ بوځي. محترمو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.